سورة اسراء د 15 سپاری آغاز دیتا سورة بنی اسرائیل وی او سورة اسراء ورته وی. شروع کی لفظ خراغلی دی اسراء، اسراء پیل دی او داغی مصدر دی اسراء. اسرا یسری اسراء، اسراء مصدر دی. د اسراء معنی کو سورت سورت اسراء زکه وی چې دا دلته کې چې کم دینو سبحان الذي اسرا راغلی دی. د دې اسراء مصدر اسراء راځي، د دې وجه نه دی ته سورت اسراء وی. او دې سورت ته سورت بنی اسرائیل وی. سلور کرتا د بنی اسرائیل نوم پکې راغلی دی، بنی اسرائیل. داری په دې دویم نمبر آیت کې دی وجعلناه هدى لبني اسرائیل. بیا ورپسې په سلورم نمبر آیت کې دی وقضینا الی بنی اسرائیل. نو دا شان د دې صورت په نهم رکوع کې با ولقد آتینا بنی اسرائیل 9 آیات بینات. نو د بنی اسرائیل نوم پکې راغلی دی یو. دویم داری چې روایت د بخاری کې راغلی دی عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ نه روایت دی. هغه فرمایي سورت بنی اسرائیل، سورت کهف، سورت چې کوم دینو مریم، سورت طه او سورت انبیاء هن من تلادی وهن من العتاق الاول. نو د بنی اسرائیل نومه التا غستری. دا شانتی روایت، دا روایت خو بخاری روایت کړی دی، امام ترمذی روایت کړی دی په باب د فضائلو کې. عائشہ رضی الله تعالی عنها نه روایت دی، ابو لبابه رضی الله تعالی عنہ روایت کړی دی د عائشہ رضی الله تعالی عنها. او عائشہ رضی الله تعالی عنها فرمای وی رسول الله صلی الله علیه وسلم د شپې د اود کېدونه مخکې د سورت بنی اسرائیل تلاوت کولو. کله به د سورت بنی اسرائیل تلاوت کولو. د دې وجه نه دی د سورت بنی اسرائیل هم وی. دی خو چې کم دینو وجه تسمیه وا د سورت په شروع کې د یو څو خبرو التزام موږ د شروع نه کړی دی. یو خو چې کم دینو په هغې کې د دې سورت چې کم دینو ترتیب هغه دا دی چې دا سورت 18 نمبر سورت ته دلته په قرآن کې پس د سورت نحل نه 18 نمبر، خو په نزول کې دا سورت چې 50 نمبر سورت ته نازل شوی دی. په مکه کې مکی سورت دی او پس د سورت قصص نه او مخکې د سورت یونس نه. سورت یونس اوس 11 سپاره کې جمی کې تیر شوی او تاسو یاد شي هغه 49 نمبر. نو دی چې کم دینو هغه 51 نمبر دی، هغه مخکې نازل دی، اده پسې نازل دی. او سورت قصص رستو په 16 سپاره کې را روان دی، نو هغه نه پس دی نازل دی، هغه 49 نمبر دی. د سورت آیاتونه چې دي هغه 111 دي، رکوګانې چې دي هغه 12 دي، کلمات او تعداد پکې 1533 دی، او د حروف و تعداد پکې 6400 دی. زبر پکې استعمال شوی دی 2210 او زیر پکې استعمال دی 871، پیش پکې استعمال شوی دی 651، دو زبر 189 دی، ایکم 90 چې ورته وي، او دو زیر 28 دی، او دو پیش استعمال دی 15 پیری. کړه زبر پکې استعمال شوی دی 206 پیری، او کڑی زیر پکې استعمال دی 26 پیری، الٹا پیش استعمال دی 36 پیری، او جزم پکې استعمال دی 1280 پیری. شد پکې استعمال شوی 453، او مد پکې استعمال شوی دی 89 ابن سیرین رحمت اللہ علیہ په تعبیر الرؤیا کې نقل دی کچا دا صورت په خوب کې ولیدلو، نو دلیل دی د خبرې چې دا انسان به د الله قربت، د الله نږدېوالی
او د دنیا عزت به حاصلې دنیا کې ورته عزت ملاويږي فضیلت کې دوه روایتونه نقل دي چې هغه په نوم کې مې تاسو ته ذکر کړل یو روایت امام بخاری نقل کړی دی د عبد الله ابن مسعود نه رضی الله تعالی عنہ عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه فرمایي وی سورت بنی اسرائیل و سورت کہف و سورت مریم و سورت طه و سورت انبیاء هن من العتاق الاول دا غزړو په خوانو سورتونو ندي یعنی دا په مخکینو کتابونو کې وهن من تلادي او دا زما اصل کسب دی دا زما سرمایه ده دا زما پونجی ده نو دی په فضیلت کې نقل کړي او عائشہ رضی الله تعالی عنها ابو لبابه رضی الله تعالی عنہ روایت نقل کړي امام ترمذی غیر روایت وروړي دا بخاری وروړي هغه امام ترمذی وروړي چې نبی رسول الله د شپې د کېدو نه مخکې سورته بنی اسرائیل لوستلو دی په فضیلت کې دویمه خبره چې کم دینو هغه ربط یو اسمی دی او یو ربط چې کم دینو هغه معنوي دی اسمی ربط د نوم په لحاظ سره دا هغه سورته بقره نه موږ راتړلو نو سورته نحل پورې موږ ویلو الته موږ یو دعا کړې و والهمنا او موږ ته الهام کی سبل الخير د خیر د لارو کما الهمت الى النحل لک څنګه چې تا د شاتو مچې ته د غبین مچې ته چې کم دینو الهام کړی دی او پزړه کې دی ورته خولي خبرې چولې دي دا سه موږ ته مواچه اوس دعا کې موږ اضافه کوو ووفقنا او موږ ته توفیق راکې کما وفقنا او موږ ته توفیق راکې کتابک استاد دی کتاب چې ستاره کتاب موږ زده کو د دې توفیق راکې کما وفق طالبني اسرائیل لک څنګه چې تا توفیق ورکړو بني اسرائیل ته واصحاب الكهف او د کهف خاوندانو ته و مریم او مریم ته و طه او طه ته وسائر الانبیاء او ټول انبیاء ته تر د ولسمی سپاره پورې دا ربط دی سورۃ انبیاء پورې دې ته ربط اسمی وای دویم دی ربط معنوي دار چې مخکې سورۃ نحل کې دا خبره ذکر شولا چې د شاتو مچې نحل اغه ته وای وې دا غینه عبرت واخلې الله تبارک وتعالى د شاتو مچې ولا غونته مچې دا او څومره کمالات پکې پیدا کړي دا ولی هغه د الله تابعدار ده وې دا الله تابعدار شه د دین عبرت واخلې الله به تاسو کې کمالات پیدا کی او کله الله تابعدار کیږي نه او د شاتو د مچې نه عبرت نه اخلي نو الله به در سره بنی اسرائیل په شانته عمل کی ذلیل او خوار بدی کی رسوا بدی کی دا معنا ده یو چې کوم دینو ربط داري دویم ربط داري چې التا ذکرو د کفارو د استهزاء پیغمبر ته ویلو انما انت مفتر ته مفتری نو دلته کې واقعیا د معراج دا چې پاغي سره ربا د حزن او د غم کیږي هغه حزن او غم ورته ختم کړلو دریم التا عذاب نو دلته کې چې کوم دی التا عذاب کنه اتا امر الله فلا تستعجلوه نو دلته کې داغي وجوهات ذکر کړي دا عذاب ولې راځي انکار د توحید نه انکار د رسالت نه انکار د معجزاتو نه او دغه شانتي انبیاء علیهم السلام او نیکان بندگان د خپل علاقین او د خپل ملک د وطن او خل او دغه شانای پورې خندا کول دا د عذاب اسباب دي دلته اسباب ذکر کړي سلورم چې کم دینو داري چې الته کې چې کم دینو عذاب نو دلته کې هغه عذاب د هغه اسباب ذکر کړي چې هغه باندې انسان د عذاب نه نجات مومي اسباب منجیه هم په دې صورت کې ذکر کړي نجات به مومي پس شي په اطاعت د الله په فرمان برداري د رسول دا به نجاتی پنځم دار چې الته اختلاف د بنی اسرائیلو ذکر شو مخکې چې بنی اسرائیلو اختلاف کړو نو دلته کې فساد د بنی اسرائیلو ذکر کړي چې اختلاف یوازې نه وو فسادات هم کول
شپږم داري چې هلته کې دعوت په حکمت سره کنه نو دلته کې د حکمت تفسیر ذکر کړي چې حکمت څه ته وایي 39 نمبر آیت کې به د حکمت تفسیر راځي حکمت قرآن ته وایي حکمت حدیث ته وایي هغه موږ هلته ویلې مو وم نمبر داري چې هلته کې شاتو ذکر کړی د شاتو د مچې د خېټې نه روزي تخرج من بطونها فيه شفاء للناس نو دلته به وي وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين الته په شاتو کې شفا نو دلته په قرآن کې شفا بدل دم ذکر کوي اتم داري الته تخویف دنیوي د دنیا د عذاب نه ویریږي عذاب بدر باندې راشي دلته کې تخویف اخروی دی آخرت کې به معذب شي نو دا ربطونه د دین علاوه نور ربطونه شته نور ربطونه هم شته داوا درېمه خبره چې کوم دی د صورت په شروع کې چې موږ ذکر کوو هغې ته داوا وایي داوا بس نو داوا ذکر کوي داوا د دې صورت دو داوی دي اثبات د توحید دی په آیت نمبر 110 کې برازي او دویم منع د سلور اصولنا چې هغه سبب د عذاب دی انکار د توحید انکار د معجزاتو او اخراج د رسولانو او استهزاء رسولانو پسې دا سلور واړه به ذکر کوي دا د دې دعوه ده سلورمه خبره داره چې خلاصه د صورت داره اجمالی چې صورت مشتمل دی په سلور حصو باندې حصہ نمبر 1 تر د آیت نمبر 58 پورې ده نو حصہ نمبر 2 د 59 نه 76 پورې ده نو حصہ نمبر 3 د 77 نه تر د 100 پورې ده او حصہ نمبر 4 د 101 نه تر د اخر 111 پورې ده تفصیلی خلاصه دا ده چې حصہ نمبر 1 چې تر د آیت نمبر 58 پورې ده نو پدې کې اول چې کوم دینو توحید به ذکر کوي په سبحان سره سبحان الذي اسرا بیا ورپسې دلایل عقلیه دلایل نقلیه او دلایل وحیه به ذکر کوي بیا به تخویب ذکر کوي بیا به ترغیب الى القرآن ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم بیا به بشارت ذکر کوي بیا به دا غینه پس درې امور ذکر کوي د دفع د عذاب د پاره او دا غینه لپاره به سلور نمونی سلور مقاصد او رد به چې کوم دینو په شرک باندې کوي دا د دې صورت چې کوم دینو خلاصه ده لومبي عیسی او باب چې دی تر د آیت نمبر 58 پورې پدې کې اول چې کوم دینو ذکر د توحید دی په سبحان سره سبحان مصدر دی د سبحان معنی د پاکی سبحان ربی الاعلى سبحان ربی العظیم سبحانك اللهم د درې واړو معنی د پاکی سبحانك اللهم پاکی د تعالی ر اے الله سبحان ربی العظیم پاک دی رب زما چې لوی دی سبحان ربی الاعلى پاک دی رب زما چې اوچت دی نو د سبحان معنی دلته د پاکی امام قرطبی وی دا تنزیه او پاکی دا او دا براءت د الله عز وجل د ټولو نقصاناتونه دا تعجب کلمه ده پاکی دا الله لرا د سنا د نقصاناتو د عیوبنا زکه خو الله تبارک وتعالى قادر دی په ډیرو لویو کارونو من جمله د غلویو کارونو نه اسرا یسری اسرا یو لفظ د اسرا دی یو لفظ د معراج دی دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د زندګي یو تاریخی واقعا ده چې هغې ته واقعا د معراج او واقعا د اسرا وی اسرا خپل معنی د اسرا یسری اسرا
د شپې بوتلل، د شپې چې څوک د لاس نه ونیسي او ځان سره روان کې او بوی ځي، یې په سورلی سور کې او بوی ځي، نو دې ته ویل کېږي اسراء. رستو په نورو صورتونو کې به راځي. سورت طه کې د موسی علیہ السلام ته الله وی موږ موسی علیہ السلام ته وحی وکړه فاسر بعبادی زما بندگان د شپې بوزا، د شپې بوزا. نو اسرا یسری اسراء د شپې بوتلو ته وی. لیلی ورپسې رستو راوړی دی، نکیره راوړی دا. نکیره دی ته وی چې الف لام په پاسه نشته، تنوین دی په پاسه، دی ته نکیره وی. نکیره راوړی، نکیره کې اشاره وی د لګوالي. د شپې خپل بنده بوتلې خو ټوله شپه پکې نه لګېدلې، د شپې لږه غونته حصه کې الګه حصه څومره وه. نو روایات ابن کثیر نقل کړي دي. ابن کثیر وایي چې بستره ګرمه وه، سرانګې سره سر لګېدلی و، هغه سرانګه خوځېدله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم واپس راغی. دا ټول عرص سیر او تفریح کړې وه او دغه شانته واپس راغ. البته خبره د زنجیر چې زنجیر خوځېدو دا چرته روایتونو کې نشته چې زنجیر خوځېدو، ځکه چې زنجیرونه اونه په هغه زمانه کې دروازې نه وي، نو زنجیر د کوم ځای نه و. ستاسو ته د مشران ته به یادي لږه زمانه مخکې د خلکو د کورونو دروازې نه وي، به داسې یو ګوټ پیر غونته کې به را جوړ کړی او دیوال به بس دروازې به نه وي، هغې ته پرده ځوړنده کړې وه. نو دروازې نه وي چې هغې ته بیا زنجیر او بیا تاله او زنجیر بیا ړکېدو. د دې ذکر داسې نشته، صحیح حدیثو کې نشته. ابن کثیر، روح المانی، قرطبی وغیره نه نقل کړي. نو اسراء ویل کېږي د مسجد حرام نه تر د مسجد اقصا پورې سفر ته. بیا د مسجد اقصا نه دویم سفر شوی دی، هغه د مسجد اقصا نه لومبني اسمان ته، د لومبني نه دویم ته، د دویم نه دریم ته، د دریم نه څلورم ته، څلورم نه پنځم ته، پنځم نه شپږم ته، شپږم نه اووم ته، د اووم د پاسه سدرة المنتهی ده، هغې ته د سدرة المنتهی نه بیا چې کوم دی د جنت د جهنم نظاره د هغې حالات لیدل، دا ټول ارس دا شوي دي. واپس بیا راغلی دی په مسجد اقصا کې، بیا مونځ کړی دی، بیا واپس راغلی دی چې کوم دی نو مکې ته خپلې بسترې ته. دې ته چې کوم دی معراج وایي. قرآن کې دوو ځایونو کې ذکر راغلی دی. دلته ذکر راغلی دی په صورت اسراء کې، د اسراء ذکر دی. په صورت نجم کې هلته چې کوم دی نو 20مه سپاره کې د معراج ذکر دی. ثم دنا، دنا یدنو ویل کېږي نږدې کېدو ته. ثم دنا فتدلی، بیا الله پیغمبر ځان ته رانږدې کو، فتدلی ښې رانږدې کو، فکان قاب قوسین، نو و هغه چې کوم دی نو د لیندې د هغه دوو د دوغاښ کې هغه دوه طرفونه ني، د دې په مقدار داسې دوغاښ کېږي که نه، د دې په مقدار دومره او ادنا یا د دې نه هم زیات قریبو ده، دومره قریب چې کوم دی نو راوستلو، الله ځان سره ملاقات وکړلو. دغې واقع ته چې کوم دی نو بیا معراج وایي. بعضې علماو ذکر کړي اسراء ثابته ده د قرآن نه، منکر کافر دی، او معراج ثابت دی د احادیثو نه، او د هغې منکر چې کوم دی فاسق فاجر دی. لیکن محققین علما وایي چې نه، معراج هم ثابت دی د قرآن نه، او منکر کافر دی، او د احادیثو نه هم ثابت دی. 25 صحابه ابن کثیر نقل کړي نمونه یې اخیستي دي چې پای کې عمر رضی الله تعالی عنہ شته، عبدالله ابن عمر پکې شته، عائشه پکې شته، ابو هریره پکې شته، عبدالله ابن مسعود پکې شته، غټ غټ کبار صحابه دي. 25 نمونه خو هغه اخیستي دي. امام قرطبی 100 احادیث نقل کړي دي. دا شانت امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، طبرانی، حاکم، دا ټول بیهقی په دلائل نبوت کې
ټول چې یو ځای کې عام مفسرین فرمایي چې 44 صحابه دي. سرفراز خان صفدر صاحب رحمت الله علیه ذخیرۃ الجنان کې فرمایي 45 صحابه دي. د 45 صحابهونه د معراج احادیث نقل دي چې نبی علیہ السلام اسمان ته خته و. د 10 صحابو د 4-5 صحابونه چې یو شی نقل شي دې ته تواتر وایي. منکر د تواتر کافری. نو لہذا د معراج واقعا په تواتر سره چې کم دینو ثابت تا، نو د دې ځای نه چې کم دینو آغاز ذکر کوي، دا غي آغاز کوي. سبا نه ان شاء الله دا غي تذکرہ کو ذکر بکو. سبا نه خو زما اراده ده بل سره، خو الله دې خیر وکي. ربیع الاول شروع شو او زی په زی باندې د میلاد جلسې او د سیرت کانفرنسونه کیږي. نو ما وی چې دا کار به وکړو چې په هفته کې به یو ورځ سیرت وایو. سیرت د یوې میاشتې د یو مجلس او د یوې هفتې او د یوې جمعې او د یو بیان کار نه دی. نو سیرت به وایو بیان په بیان د شروع پر اس دې سره تعلق هم دی. دا د سیرت چې کم دی نو غټه واقعا ده. نو ان شاء الله اراده مې کړې چې سبا نه پکې سیرت شروع کو، یو تقریر به پکې د سیرت کو او دا نور ورځې به بیا ترجمه کو او هغه د جمعې پر ورځ باندې به حقوق وایو په دې طریقه باندې. نو ان شاء الله الله دې کوم دینو خیر وکي. بهر حال نن دا دومره ډیر دی.